د اسد 40 د ویاړ او افتخار تاریخ. د اسد یازمري 40 د افغانستان اسلامي امارت د بیا حاکمیت له 15مې کلیزې سره برابره ده. د همدې ویاړلې ورځې په پار د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت چورلکو د کابل ښار په بیلابیلو برخو ګلان وپاشل. د همدې ورځې په پار کابل ښاریان واټونو او پارکونو ته راوتلي او دغه ویاړلې ورځ نمانځي. دوی خوښ دي چې له اسلامي امارت ځواکونو سره یو ځای دغه ورځ نمانځي. و امروز روز که 24 اسد است، روز است که مجاهدین داخل کابل شد، مجاهدین امارت اسلامی، و بسیار خوشحال هستیم از این روز که ما برام رو تجدید کردیم. این روز به خاطر که این وطن از خود ما است، خودمون تجدید میکنیم و خودمون خوشحال هستیم. امروز روز استقلال است، ما بسیار خوش هستیم. هر کسی ما باید در این روز استقلال جشن استقلال کنیم. بسیار یک روز خوب و خوش است. ما صبح فتره بسیار خوش هستیم. روز خوب و خوش. امروز بسیار روز خوش میگذره برای ما. ما بیدید از سرک‌ها برآمدیم، بر ملت افغانستان فهمیدی روز تبریک میگم. روزشان خوش بگذره فهمیدی. بسیار یک روز نیک است، فهمیدی کل مردم برآمدن، ما خود ما هم در بیرون برآمدیم. فهمیدی از خوشی میکنیم، احساس خوشی میکنیم، فهمیدی که افغانستان روز حالش خوب شده که مردم فهمیدی آزاد میگردن. د یادونې وړ ده چې د اسد 40مه پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ له 15مې کلیزې سره برابره ده او هر کال دا ورځ د بیلابیلو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي.